أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك دوی تپوس کې استانا عن الانفال د مال غنیمت په حق باندې قل ورته فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم الانفال لله والرسول مال غنیمت د الله او د الله د رسول دی فاتقوا الله پس اوریږي د الله تبارک وتعالى نا واصلحوا او په اصلاح سره په صلح سره اوسېږي ذات بینکم په خپل مینس کې واصلحوا ذات بینکم په صلح سره اوسېږي په خپل مینس کې یا واصلحوا ذات بینکم د یو بل سره خ تعلقات ساتي واطيعوا الله ورسوله او اطاعت کوي د الله تعالی او د الله تعالی د رسول ان کنتم مؤمنین کچریه تاسو مؤمنان انما المؤمنون الذين بشک خبر داده بلندا المؤمنون مؤمنان الذين هغه کسان دي اذا ذکر الله هر کله چې ذکر شي د الله تبارک وتعالى وجلت قلوبهم نو یریږي د دوی زلونه واذا تليت عليهم او هر کله چې ولستل شي عليهم په دوی باندې آیاته د هغه آیتونه زادتهم ایمانا نزیات کی د دوی ایمان وعلى ربهم او پخپل رب باندې دوی یتوکلون دوی توکل کوي الذين هغه کسان یقیمون الصلاة چې قائموي منزلره ومما او د حسنا رزقناهم چې ورکړي دي مونږ دوی ته ينفقون دوی خرج کوي اولئک دغه خلق هم المؤمنون حقا دا مؤمنان دي پرشتیا سره دا مؤمنان دي رښتونی لهم درجات شتری د دوی د پاره درجه مرتبه عند ربهم پنځ درب خپل ومغفرة او بخنا ورزق کریم او روزی عزت والا کما اخرجک لک څنګه چې وباسل ویته اے محبوب صلی الله علیه وسلم ربک رب دستا من بیتک استاد کورنا بالحق په حق سره د پاره د جهاد وان فريقا او بشک یودلا من المؤمنین د مؤمناننا لکارهون د خبره بد غنلا بد نخو خون کیو یجادلونک دوی جګړه کوي د تاسو را فی الحق په سم خبره کې په حق کې بعد ما تبینا پس د حقینا چې ښکارا شوی و کانما یساقونا گویا کی دوی یساقونا شړلی شي ال الموت د مرګ طرف ته وهم ينظرون او دوی ګوري واذ يعدكم الله او هر کله چې وعده وکړه د تاسو سره الله تبارک وتعالى احدى الطائفتين يود دو ډلونه انها لكم چې هغه بس تاسو وی وتودون او تاسو غختله ان غیر ذات الشوکتی چې بشکا کم بے وسلې دي تکونو لکم هغه دی وستاسو د پاره ويريد الله او غختله الله تبارک وتعالى ان يحق الحق چې ثابت کی حق بکلماته په خپل حکم سره ويقطع او کټ کی دابر الکافرین جړې د کافرانو ليحق الحق د پاره د دې چې ثابت شي حق ويبطل الباطل او باطل شي رکی دروغ ولو كره المجرمون اگر که ناخوخ کوي مجرمان اذ تستغيثون ربكم کله چې تاسو فریاد کولو خپل رب ته فاستجاب لكم نو هغه دعا قبول کړه تاسو د پاره انی ممدکم چې زبستاسو امداد کوما بالف من الملائکه فزرو فرشتو باندې مردفین د یوبل پسی پر لپسی راتلون کې وما جعله الله او نو ګرځولي دیلرا د امداد لرا الله تبارک وتعالى الا بشرا مگر زیری ولتطمئن به قلوبكم او د پاره د دې چې مطمئن شي په دې سره زړونه تاسو ومن نصر او ند مدد الا من عند الله مگر د جانب د الله تبارک وتعالى نه ان الله عزیز حکیم بشک الله تبارک وتعالى غالب دی او خاوند حکمت دی